پیر صاحب دا مې اعتراض وی دی پالج والي دی په خدای به شو پتا به شي دا سړی ټیک کول غواړي لږ کار پکې وکړه نه بوم 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 وبشي ځوانه وړو ټول دې ځینې لاړ شي هسې نه ګوره اجازه کې بند نه شي عزیر ګوره ورشه منډې سانګ راوړه بم 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 نه بم 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 پاسا اورېږه دا داسې نه پاسي ونیسه دا ونیسه نه بوم 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 سټ سیڼو کا کټه والا بس apasa na bum 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 na bum 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 خدای کو ما خدان بیخي په مړو کې حساب کړو 15 کال نه د کټ کې پروت ما اورې بس ما ویل بس زمره ما اورې بس تا خو جنازې کټ نه را پاسولم پاسا نه بمرې نه بم 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 بالکل بنمرې ته خو د 15 کالو نه وې زه د 20 کالو قسم راچواتم ابل مې د 500 کالو مړ را پاسولې نو پیر صاحب شکر دی چې راله ما نه چاغلا کړې تباہ برباد شوما تا نه چاغلا کړې ځوانه جی ته خو ځان له ماته غلط ښکارې تا نه به څه وړي خو ته فکر مه کوه زه درله اوس په 2 منټو کې معلومو سر را دې خوا کا جی ځوانه جی غلا د نه ډېره بې درېغه کسانو کړې ده جی 3 کسان ماته داسې یاد کا چې ستا په هغوی باندې شکي زه اجازه کې روان یم شابه پیر صاحب زما چې 50 شک دی که نه یو ایمل دی یو قاسم دی او یو عباس دی نه بمه بالکل د پیر مواقلاتو باندې سیده روانې ځوانه علم کې د اضافه روانه ده کم سوچ چې ما تاله جوړ کړی په حقه سوچ ته روانې په صراط مستقیم باندې اوس داسې کار وکړه چې ته په دغه 2 کسانو کې یو کس داسې ماته وښیه چې په هغه ستا پوره شک ته او دغه پکې وران دی بمه پیر صاحب په دې عمل مې شک دی وشوه کنه چې کم کس ما یادو هم اقا تا یاد کو د دې مطلب دا دی چې هم دقه سړی ستا غل دی نه بمه غل دې معلوم شو پیره اوس داسې کار وکړه چې ورشه زما دې کس له 1,50,000 روپۍ شکرانه ورکړه او ځه څه 1,50,000 نو پیر صاحب خو ما نه 500 روپۍ پټې کړي دي دغې سره زمونږ کار نشته چې پیر ته دې انټري وکړله په لاک کې رالې بمه
نه دمه ونیسا اګړم بګړم دګړم دګ دګړه دګړه پنګ تنګ تم دنګ دګړم دم اګړم بګړم دمړه دم دګ دګړم دګړم ونیسا زنانه کړه کې خوراکه بویکا بګړم بګړم دم بګړم دم بګړم دم نه بمه نه بمه ونیسا کړه کې نه دمه داسې کار وکړئ پرېږدوئ دا جنۍ مولې په خپل سکنجه کې ګیره کړې ستاسو مرادونه څه دي پرېږدوئ لاس موږ غواړو چې دا د خپل خاوند ور ازادي ورکړي بازارونو ته دې ځي پارکونو ته دې ځي او لنډې کپړې دونه نستوڼي شي پین شرټ او دومره غټ موبایل دې ور ټچ والا ورکړي وغیره نه بم نه دا ته ازادي غواړو که په حاشي غواړې دې خو موږ په خپله تایلنډ ته ځو د دې نه به واوړو دې نه معاشرې ته ډېر غټ نسخان دی نیکسټ وایه حضرت پیر صاحب چې دا نه مني نو بیا زمونږ یو مطالبه بله ده چې هغه راله پوره کړي نه بم هلکه شیخ خو درېم مخلوق ته واوښتو څه مطالبه ده جي نیکسټ فرمایي پیر صاحب زمونږ نیکسټ مطالبه دا ده چې د دې خاوند دې په دې باندې د کور کارونه نه کوي په خپله دې کوي ځای دې جارو کوي لوښي دې انځي اوړه دې اخږي ترکاري دې په خپله پخوي او خیر دې که بد نه ګڼي نو مال دې په دې ماښامي کې لږ په دې خپو باندې زورم کوي نه بم خو صفا ولې نه وې چې دغه خاوند به یې ښځه شي او دا ښځه به یې خاوند شي بس که دا ارمان دې راله پوره کړو نو پیر صاحب نو خورئ پرسنل ته څه لحاظ دی لږه فاصله وساته او که نه وا شاګرده کوزه راوړه دا داسې نه سمې کوزه راوړه کېده لوټه راوړه پیر صاحب په دې لوټه شریفه څه کې په دې لوټه کې ستاسو په شانتې شریفانان خلک بندوم سره د دې زنانه او د دې جوړاګانو د ټولو نه په دې کوزه کې ور بریچ کوم وینئ بوځئ نه بم پیر صاحب شکرانه نه ته دې خوا راشه شکرانه بم شکرانه شي ATM کارت دی راسه او ATM کارت دی ورسره ورشه بالکیا د سره لاړ شه ATM کې د پیسې کټ کا منډې بم نه ایوه د کلیواله خلک غونډ را غونډ کا او دقه کمزورې غوا چې کوم نه دا سمله وه دې له به زه لته ورکمه دا غوا به اکدم پاسي بس خلکو ته ووایې دا پالج والې وه وایې دا نه پاسېده وایې د پیر صاحب په دعا او په لته باندې پاسېده او بس قمقل خلک دی مړه دوکه کوي پیسې به را غونډو بیغمه زه تا ته دوباره ټلې در کوم ویې لکه وزیره وارخطی مشر رنګ کړی و زوی باندې جټکه راغلی ده زما په زوی وایي راځه ډاکټر لی بوځو نو ما ویل ډاکټر لی څه بوځو نو راځه ته به یې دم کې که نه د خدای ظالمه دا 2 ورځې ستا ما سره وشو تا ته پته ونه لګېده چې موږ له څه دم خو نه راځي تا خو زه دا مخلوق چې کوم دی دوکه کوم را دوکه کوم پنجابیان دي قمقل پښتانه دي قمقله ورشه منډې ګاډی روباسه چې چېرته غټ MBBS ډاکټر لی بوځو یا چېرته مولانا صاحب له بوځو یا عالم له یا مفتي له دم له بوځو منډې ما ویل مونځ سم نه راځي ته لا دغه وایې زه خو رېشه دم کې نه یم هلو توتي ګله لکه په زوی مې جټکه راغلې ده زر دغه ډاکټر ناصر سره چې کوم نمبر ونیسه ښه او زیر دې درړو شابه یا الله په ژوند کې مې خیر راواچې خدای پاک دې زوی ته مې خیر کې بیا به دم نه کومه خدای دا پیر ورته خیر راپېښ